چې په هغې کې ډېره زیاته سونه وي. غوا یو جادوګره او یو سونې والا غوا وي. ویل کېږي د یو وخت خبره ده چې په یو کلي کې د سلطان او خان په نوم باندې یو دوه ملګري اوسېږي. دوی دواړه زمینداری کوي او د دوی خپل پټي وي چې سلطان هم خپل پټي کې کار کوي او خان هم خپل پټي کې کار کوي. د خان پټي ته چې کله غواګانې راشي نو خان یې ډېر زیات په غوسې سره او په زبردستۍ سره وشړي. او دغه شان چې کله د خان ښځه هم په پټي کې وي نو هغه یې په ډنډه باندې رایساره کړي او ډېره زیاته یې ووهي. د سلطان پټي ته چې کله غوا راشي نو سلطان ورته هیڅ ونه وایي، هغه خپل خوراک وکړي او واپس په مزه سره لاړه شي. سلطان په څاروو او دغه شان نورو ځناورو باندې هم ډېر زیات خفه کېږي او زړه یې ډېر زیات رحم دلوي. دغه شان یو ورځ د خان ښځه په پټي کې وي او چې غوا راشي او خوراک شروع کړي نو د خان ښځه یې ډنډه باندې رایساره کړي او ډېره زیاته یې ووهي. دغې سره زر زر سلطان هم راشي او هغه غوا ترېنه خلاصه کړي. سلطان هغې غوا خپل ځای ته بوځي او هغې ته ګیا هم واچوي چې کله هغه ګیا وخوري او ښه شي نو بیا یې پرېږدي او واپس لاړه شي. دغه شان د ډېرو ورځو تېرېدو سره یو ورځ راشي. سلطان چې سحر خپل پټي ته ځي نو د سلطان په پټي کې ګیا نه وي، هغه د شپې څه خوړلي وي. سلطان دغې لیدو سره ډېر زیات خفه شي او بیا وایي ارې زما دا ګیا څه خوړلې ده، پته نه لګي چې دا به څه وي. دې باندې خو زه ډېر ځان خفه کېږم او دا زه ډېر زیات په خیال سره ساتم او دا خو غواګانې راځي لږه غونته ګیا خوري او بیا ځي. پته نه لګي چې دا د شپې چارې بلې ده کو، هېڅ پته یې نه لګي چې دې سره به زه څه کوم. سلطان بیا خپل کور ته لاړ شي او خپلې ښځې ته هم وایي زما پټي کې خو دا سویمه ورځ ده چې زه سهار ځم او ګیا څه خوري، پته نه لګي چې دا به څه وي او دا به زه څنګه پته لګوم. دا څه وی؟ دا خو اول ځل باندې ما داسې خبره واورېده چې د شپې هم خلک د پټو نه ګیا وړي او یا د شپې څاروي راشي او ګیا خوري. ما خو هم دا خبره اول ځل باندې واورېده، خو ته ماته اوس ووایه چې زه څه وکړم. د دې خو بل هیڅ علاج نشته، ته به د شپې لاړ شې او ټوله شپه په هغه پټي کې ویښ کښېنې او وګوره چې دغې پټي ته څه راځي او یا څوک ګیا ریبي نو ټوله پته به درته ولګي. دا څه وی؟ زه به څنګه هغه پټي ته ځمه؟ ما له خو د شپې ډېر زیات خوب راځي. بس د دغې خو دغه یوه وچه ده، نوره ستا خوښه ده او ستا پټی دی، زه پکې هېڅ نه وایم. صحیح ده، لاړ به شمه چې ته وایې نو ما ته هم پته ولګېده چې بل هېڅ حل یې نشته. چې کله ماښام کېدو والا شي نو سلطان خپل پټي ته روان شي او خپل پټي کې کښېني او لږ وخت پس شپه شي او سلطان خپل پټي کې ناست وي چې ډېر زیات خوب هم ورله ورغلی وي. ارې دا خو ماله ډېر زیات خوب راځي، خو زه نه ویده کېږم ځکه دا خو زما پټی به ډېر زیات برباد شي، زه به نن ټوله شپه ویښ یم. سلطان لا ډېر زیات خوب ورځي او هغه لږ وخت پس اوده شوی وي. چې کله سلطان اوده وي نو یو سونې والا غوا راشي او د سلطان پټي کې ودرېږي چې ګیا خوړل شروع کړي، واپس هغه ځای نه لاړه شي. چې کله سحر شي او سلطان راپاسي نو ټیم ترېنه تللی وي او ډېر زیات خفه وي. دا خو زمانه ټول ټیم لاړو، زه خو د شپې اوده شوې ومه او هغه فصل خو بیا څه خوړلی دی، زما د غواګانو هغه ګیا خو څه خوړلې ده. سلطان بیا سحر خپل کور ته لاړ شي او چې خپله ښځه ورته وایي څنګه چل دی، څه دې ولیدل او که نه؟ د څه پته درته ولګېده چې دا ګیا څه خوري؟ نه که نه، ما خو هېڅ ونه لیدل،
ماله خو ډېر زیات خوب راغلی و ځان مې کنټرول کړی و خو بس ویده شومه ما ته پته ده ته خپل پټي باندې خیال نه کوې همدغه شان چل به کېږي او ته به ډې کې ډېر زیات تاواني کېږي زه درته وایم چې خپل پټي باندې خیال صحیح شروع کړه او سبا چې کله شپه شي نو ته به لاړ شې او نه به وده کېږي کو هر څنګه خوب درله درځي خو سترګې به کلاو ساتې بیا چې کله ماښام کېدو والا شي نو سلطان خپل پټي ته روان شي او هلته کې هغه ځای باندې کینی زه به یې اوس هېڅ کله وده نه شمه کو دا هر څه راځي زه به یې وګورمه دغه شان لږ وخت تېرېدو سره هغه غوا راشي او د سلطان ګیا خوړل شروع کړي چې کله سلطان دغه منظر وویني نو ډېر زیات حیران شي اره دا څنګه دا خو یو سونې والا غوا ده پته نه لګي چې دا څنګه راغلی ده دې خو زه ډېر زیات حیران کړمه ورېږه زه به یې دې پسې پټ پټ لاړ شم چې دا چېرته ځي چې کله غوا ګیا وخوري او واپس روان شي نو سلطان هم هغې پسې پټ پټ روان وي غوا بیا یو ګوپا ته وردنده شي او هغې ته ورپسې سلطان هم ورشي چې په هغې کې ډېره زیاته سونه وي غوا یو جادوګره او یو سونې والا غوا وي هغه په یو جادو سره یو جن هم را پیدا کړي او چې هغه بیا سلطان ته وایي ای سلطانه ته ډېر زیات ایماندار یې ته دې غوا ځکه دلته راوستې دا غوا به هره ورځ درځي او ستا فصل کې به خوراک کوي او بیا به ورسره هره شپه ته راځي او دې نه به ځان له سونه وړې او اوس چې هم ستا څومره خوښه یي نو هغه سونه ترې ویسه دې خبرو اورېدو سره سلطان ډېر زیات خوشحاله شي او بیا وایي صحیح ده بس ما خو دې مخکې هم ګیا نه ده منې کړې او نه مې تې اوس منې کړې ده دا به خامخا راځي او هغې کې به ګیا خوري سلطان بیا هغه سره زر خپل کور ته راوړي او چې خپله ښځه ورته وایي اره سلطانه دا دومره سره زر چېرته و پته نه لګي د چا نه دې د شپې غلا کړل کو ما ته صحیح خبره وکړه نه دا ما د هیڅ چا نه دي غلا کړې دا خو یو ورځ د خان ښځې غوارې ساره کړې وه او ډېره زیاته یې ووهله نو ما دې هغه خلاصه کړه او کور ته مې راوسته ګیا مې ورله ورکړه او واپس مې پرېښوده نو دا هغه غوا د شپې راځي او زما پټي کې خوراک کوي او هغه یو سونې والا یو جادوګره غوا ده هغه یو ګوپا ته لاړه نو زه هم ورپسې ورغلمه او هغې ماله دا سونه راکړه اره سلطانه دا سوې دا خو تا ډېر زیات ښه کار وکړو دې سره به موږ اوس ډېر زیات مالداره شو سلطان ډېر زیات مالدار شي او ځان لا نور پټي هم واخلي چې دوی ته خان ګوري نو خان دې ته ډېر زیات حیران کیږي چې دوی دومره زیات مالداره څنګه شو اره سلطانه ته دا دومره زیات مالداره ولې شوې پته نه لګي څنګه چل دې شروع کړی دی موږ ته هم ووایه دا خو زما پټي ته د شپې غوا راځي او هغه ګیا خوري او هغه واپس ځي زه ورپسې شاته ځمه هغه یو ګوپا ته ځي او زه د هغې نه سونه راوړمه دا سوې بس بله ورځ به د شپې زه هم کښېنمه او زه به م وګورم چې څنګه چل دی دغه شان د شپې خان کینی او خان هغه غوا ته په انتظار وي هغه غوا راشي ګیا وخوري او هغه واپس لاړه شي چې دې پسې خان هم پټ پټ روان وي او د دې په لالچ کې وي چې ماله به هم اوس ډېره زیاته سونه راکړي چې کله غوا ګوپا ته وردنده شي نو هغه ګوپا یو خطرناکه ګوپا وي او ډېره زیاته د یرې وي ډېر زیات د یرې اوازونه هم پکې کیږي او سلطان دې سره ډېر زیات حیران شي او هغه جن هم را پیدا شي اره خانه ته هغه یې که نه چې تا به دا غوا شړله په زبردستۍ سره او ستا ښځې به دا غوا وخله اوس به تا ته د هغې انجام میلاویږي نه زه به هېڅکله داسې چل ونه کړم بس اوس ما پرېږدی خان زر زر هغه ځای نه وتښتي او ځان خپل کلي ته ورسوي او بیا چې کله سحر شي نو خان د سلطان خواله راشي او ورته وایي اره سلطانه تا خو ماته دروغ ویلي وو تا خو زه یو خطرناک ځای ته بوتلی ومه خو خدای خیر کو او ځان مې ترې بچ کړو
نه ما خو هیڅ دروغ نه ویلې تا به د غوا سره ډېر زیات ظلمونه کول او دغه سره ستا ښځې هم نو خان خپل کور ته هم لاړ شي او خپلې ښځې ته دغه خبره وکړي دې ویډیو نه موږ ته دا سبق ملاویږي چې تاسو هیڅکله ځناورو او هیڅ څیز باندې ظلم مه کوئ